نو یو دوه هفتې مخکې یو کس را سره رابطه وکړه د کینیډا نه او ډېر سخت وي په دغه کې یم او بس یعنی مرستې ته د الله نه بعد ستا ضرورت لرو موږ سره مسله څه ده وایي زموږ د ترور زوی یاد کړو د ماما زوی یاد کړو وایي هغه کافر شوی دی پوښتنو نو چې ته ورته لږ نصیحت وکړي زه درته په الله قسم خورم زما د بلډ پریشر داسې ولیدو که نه په ما سره پوره پیرا او ځان له په کمره کې یو پاو ساعت کېناستم او یعنې ما دا موږ په څه ګارنټي ده موږ سره چې موږ به د مرګه پورې به دین پاتې شو څه ګارنټي موږ سره ده دومره یعنې هغه ټوله ورځ را باندې څه بل شان ووته ما زموږ دې غفلت ته وګوره موږ داسې مطمئن پراته یو چې نه 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 دا چې موږ یو بس موږ مضبوط یو دا زړونه خو د الله په دوو ګوتو کې دي او دا کمې فتنې چې راوتې دي که نه د فتنو چپې دي چپې دا خلک د ځان سره داسې والي غر کي تباه و برباد کي نو دا راته زما نصیحت دی د زړه د کومې نه وروڼو ته خویندو مشرانو کشرانو ته چې دا دعا په سجده کې پرې نه دی اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک دا زده کې اسانه دعا ده ډېره اسانه ده او په سجده کې او په هره سجده کې وایي دا ډېر خیر والا دعا ده عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره زیاته وي حالانکې پیغمبر و یعنی یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه په خپل دین باندې مضبوط ساته څومره ښایسته دعا ده او چې الله ستا دا یو دعا قبوله کړي نور ته څه غواړې که زما په دنیا کې څه کمی راشي څه ګټه خبره ده د ډېرو خلکو دنیا نیمګړې ده بلکې د ټولو نیمګړې ده چا دنیا پوره شتي د هېچا پوره نشتي خو که په دې دین کې نیمګړتیا راله که نه نو خبره ټوله ختمه شو او ځکه د سلف صالحینو غم هم دې سره و چې آخري خاتمه به څنګه نو الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي